محترم رور عزیز الرحمن ریحان صاحب د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي پوښتنه کړې ده. وایي که په مسجد کې یو سړی په سنتو زما مخ ته ولاړ اول ته جماعت ودرېږي، اوس که زه جماعت ته ورځم نو د دغه سړي مخ ته به تېرېږم د دې لمونځ کوونکي، او که د ده سلام ګرځولو ته انتظار کېږم رکعت را څخه تېرېږي، زه وایي څنګه وکم؟ محترمه وروره د ده سلام ګرځولو ته انتظار سه، وروسته بیا په جماعت کې شریک سه، که رکعت تېر و که نه و خو د لمونځ کوونکي مخ ته مه تېرېږه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو څوک د لمونځ کوونکي مخ ته د تېرېدلو په ګناه او وبال باندې خبر شي نو دی به 40 ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته 40 ورځې یا 40 کاله یا 40 میاشتې نه دي یادې کړي، 40 یاد کړي دي، نو دا امکان شته چې 40 ساعته به ودرېږي، 40 ورځې به ودرېږي، او دا امکان هم شته چې 40